نمایشگاه وسایل پیشرفته زراعتی به هدف معرفی زراعت عصری از سوی یک شرکت خصوصی به همکاری ریاست زراعت، آبیاری و مالداری غزنی در این ولایت راه اندازی شد. در این نمایشگاه که متخصصین زراعتی از کشور ایران و هند اشتراک داشتند، انواع ماشینری پیشرفته و سیستم عصری سازی زراعت به معرفی گرفته شد. به گفته مسئولان، با استفاده از ماشینری و سیستم عصری زراعت در کاشت و تولید محصولات زراعتی افزایش به وجود خواهند آمد. دغه ماشینری د عصري د زراعت په بخش کې د نوي سیستمونو د معرفي کولو لپاره په لار اچول شوې ده چې په دې کې د مختلفو د قطره‌ایي سیستمونو او د لیولکاري او د تخمونو او د زراعت په بخش کې مختلف طریقې نوي عصري سیستمونه وړاندې. دغه هلته اوس موږ تاسې عملاً ګورو چې د باراني سیستم لپاره هم دلته موږ کار کړی، د هغه آماده کړی د مځکې ګورو به. او دوم دغه سایډ زراعتي او تجارتي کمپلیکس د مایانو بخش کې له ډنمارک هېواد سره انحصاري قرارداد د اسیا په برخه کې د اسیا لپاره کړی ده چې هغه هم انشاءالله موږ عملاً دستګاوې راوړې دي، $1.5 میلیون مو سرمایه گذاري کړې ده، هغه به هم فعاله کیږي. از سوی هم متخصصین زراعتی از کشور ایران از همکاریشان در بخش‌های مختلف زراعتی اطمینان می‌دهند. انشاءالله همکاری خواهیم داشت در زمینه بخش‌های مختلف کشاورزی، از جمله تجهیزات بروزی که در پیشرفت کشاورزی افغانستان تأثیر مهمی خواهد گذاشت، در زمینه آبیاری و الگوهای کشتی که صورت میگیره. انشاءالله بتونیم با تجهیزات و خدماتی که ارائه میدیم کشور افغانستان به نقطه‌ای برسه که به خودکفایی در تولید بذرهای گندم و سایر محصولات انشاءالله برسه. دهاقین در این ولایت میگویند با استفاده از سیستم جدید در فرآورده‌های زراعتیشان افزایش به وجود خواهند آمد. نوی ټکنالوژي نسته، بزګر پوښتنه نه کوي، سر و کال لګیا یو، خو هغه کومه کرنه په عصري ډول نه ده، ځکه په عنعنوي ډول په هېواد کې تر اوسه پورې کرنه جریان. که چیرې دغه اصلي وسایل استفاده شي، له دغو څخه کار واخیستل شي، انشاءالله زه په لنډ وخت کې اطمینان و باور درکوم چې موږ تاسې په دې اقتصادي نګاه خو ابتفاعي او انشاءالله هېڅ ملک ته به موږ تاسې په دې سبزیجاتو، حبوباتو، غلجاتو په دې کې به هېڅ موږ ملک ته شی ونه لرو، اړتیا ونه لرو. غزنی یکی از ولایت‌های زراعتی است که بیشتر باشندگان آن مشغول زراعت به شکل سنتی می باشند که به گفته کارشناسان با استفاده از سیستم زراعتی عصری با مصارف اندک محصولات معیاری و بیشتری به دست خواهند آورد.